الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. موږ په تیرو درسونو کې د ایمان د ارکانو بحث شروع کړی او څلور ارکان موږ خلاص کړ: ایمان بالله، ایمان بالملائکه، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل. دا هم خلاص کړ. پنځم رکن د ایمان بالله کې د ایمانیاتو کې هغه ایمان بالاخرت دی. دا پنځم رکن دی. په د ایمانیاتو کې ټول ارکان په خپل ځای کې ډېر اهمیت لري، خو دوه ارکان، یو اول ارکان ایمان بالله او یو ارکان بالاخرت، دا د انسان په اعمالو کې ډېر زیات رول لري. ځکه دا تصور آخرت چې کوم دی، فکر آخرت چې کوم دی، دا تر ټولو زیات محبت دی. دا د انسان د اصلاح لپاره دوه شیان ډېر مهم، یو فکر آخرت، یو خوف خدا. د الله نه خوف ساتل، ویره ساتل، دا د انسان په اعمالو باندې ډېر اثر کوي. او بل فکر آخرت، د آخرت فکر په ذهن کې، په فکر کې ساتل، دا د انسان ټول اعمال بالکل په دې لاره باندې برابري. ځکه ته فکر کوې چې یو وخت راځي چې د ما نه به د هر قدم او د هر نفس پوښتنه کېږي، او هر عمل چې زه کوم دا به د الله دربار ته وړل کېږي. هلته ریکارډ شته، هغه به د ما په هغې باندې ورباسي. بیا به هلته به نه پیسې، نه به مقام، نه به چوکۍ، نه به دا زور، نه به دا زورګوی، نه ټانکونه، نه توپونه، نه پیسې، هېڅ شی به هم نه وي. لغړ پغړ به د الله په دربار کې ولاړې، هېڅ شی به هم نه پکارېږي. نو هغه تصور چې انسان سره کله پیدا شي، هغه به کله هم رشوت ونه خوري، هغه کله به هم غصه ونه کړي، هغه به کله هم د چا په حق باندې تجاوز ونه کړي، هغه به کله هم داسې کار ونه کړي چې په هغې باندې انسان او الله په خفه کېږي. سړی تصور وکړي یو ورځ به داسې ځای ته زه ورځم او بل ځای کې به زه هغه کېږم، نو څنګه به انسان غلطي وکړي؟ دا غلطیانې چې کېږي دي اصلي تصور دا د انسان فکر نه کوي چې بس همدا دنیا د خورا وسکا او سبا پوښتنه نشته، حساب نشته، کتاب نشته دی. که دا دلته مونږ او تاسو تصور وکړو چې مونږ او تاسو دلته ګیریږو، پولیس به راځي موږ ته به کړی چې بیا به قضا ته ځو، بیا به جیل ته ځو، که دغه تصور هم د انسان سره دنیا کې پیدا شي، بیا غلطي نه کوي. او چې دا تصور پیدا شي چې داسې ذات سره د مونږ واسطه ده چې یو ذره قدرې خبره ترېنه پټه نه ده، د مونږ په زړه کې څه تېرېږي په هغې هم پوهېږي، زموږ په ذهن کې څه پوهېږي هغې باندې، زموږ په سترګو په خیانت باندې هم پوهېږي. الله پاک فرمایي قرآن عظیم شان 55 سپاره کې هغه 55 کې آیت ته چې یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله پاک وایي د سترګو په خیانت باندې پوهېږي، دا سترګې دې خوا دې خوا پوهېږي چې دا د څه دپاره اړوي، او ستا په سینه کې، په زړه کې، په فکر، په ذهن کې چې کومه خبره تېرېږي په هغې باندې الله پوهېږي، بل هېڅوک هم نه پوهېږي، الله پوهېږي. نو ځکه فکر آخرت تر ټولو ډېر مهمترین رکن دی چې مونږ تاسو دا ښه پوه شو په دې باندې چې داسې چا سره مونږ واسطه ده چې هغه نه تېښته شته، نه د هغه د باچې نه خارجېدلی شي، نه واسطه، نه بل شی، نه پیسې، هېڅ شی به درد نه خوري. نو چې کله هېڅ شی هم په درد نه خوري، نو دا تصور پکار دی چې زه به د هغه احکام منم، هغه چې کوم خبره راته کړې د هغې مطابق به زه خپله زندګي تېروم، نو بالکل به دا مسله سمه شي. نو ځکه په د ایمانیاتو کې تر ټولو مهمه خبره چې کوم یو ده هغه ایمان بالآخرت دی. او په قرآن عظیم شان کې تاسو داسې وګورئ، هره صفحه کې چې تاسو راړوئ خامخا به یو خبر د آخرت پکې یاده شوي، هره صفحه، اوله صفحه، دویمه صفحه، درېیمه، د هره تاسو راړوئ یو ځای نه یو ځای خامخا د آخرت یو خبره پکې یاده شوي، ځکه چې هلته پوهېږي سړی چې دغه دی. نو ځکه قرآن عظیم شان فرمایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله پاک وایي ګوره د هغې ورځې نه ویرېږئ چې به کومه ورځ کې تاسو د الله دربار ته ودرېږئ او په هغې کې به درسره محاسبه او حساب کېږي، او بیا به هر چاته د هغه د عمل مطابق بدله ورکولی کېږي. دغه یو آیات که سړی په ذهن کې راورسي چې داسې ورځ راتلونکې ده مونږ به د الله دربار ته ځو، ټولې دوسیې به راته هلته راوړاندې کېږي، ټول شیان به مخې ته پراته وي، او الله پاک به درته ووایي چې ما ته ضرورت نشته، ته د خپل عملنامه وګوره، دا خپل عمل دې وګوره، ته ځان سره خپله محاسبه وکړه. اقرأ کتابک کفا بنفسک علیک اليوم حسیبا. ویل ته د خپل عملنامه ولوله، خپله فیصله د ځان په باره کوی، ته د جنت مستحق یې که د دوزخ مستحق یې، خپله فیصله وکړه. عملنامه چې کله انسانانو ته ورکړی شي، نو چې ویل ولي چې د هر شی پکې راشي چې د تصور کې نه دا کار ما کړی، پلانکي تاریخ دی دا کار کړی، پلانکي ځای کې دی وکړی دلایلو سره، پلانکي ورځ په دې تاریخ، په دې ورځ په دغه ځای کې دی دا کار کړی، داسې به دا ټول سره هغه شي. نو قرآن عظیم شان کې راځي چې دا سړی به داسې هغه وکړي چې عجیبه خبره دا ده
چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، نه وډوکې خبره نه غټه خبره، هیڅ هم پاتې نه دی، ټول دلته راغلي. دا څه قسم شی دی؟ حتی ځینې هغه کې راځي چې ځینې خلک به منکر شي، وایي چې هېڅ دا عمل ما کړی نه دی، د سره به منکر شي، دا عملنامه تاسو د ځانه جوړه کړې. لکه کله د محکمو کې اثر شي چې دا سند د ځانه جوړ کړی، دا جعلي سند، دا زه نه منم. خو ځینې خلک به چې وګوري چې ټوله ګناه ده، ټول غلطي ده، یو دم سوچه منکر شي، بس وبه چې هغه د موږ وطن کې یو متل دی، المنکر نرون، دا منکر چې دا نر دی، نر دی، خو دا خو دنیا خبره ده. نو دی به هم د آخرت کې داسې فکر چې دنیا کې خو ما داسې خبره اورېدلې چې منکر نر دی، نو دی به منکر شي. الله ته وایي چې دا ټول شیان جعلي دي، دا ټول بل چا جوړ کړي ځان. نو ورته وایي چې ګوره ته لږ فکر وکړه په دې باره کې. وینا بس هېڅ شی هم نشته، ولې هغه ویډیو ورته راوړئ چې ده کارونه کړي، ویډیو ورته چالان کړي چې دا ویډیو ورته راشي، دی پکې خپله دا ټول نخرې کړي، دا د دنیا کې څه کړي، دا به ټولې ورته مخامخ ته ویډیو چالانه شي. په دې به م انکار وکړي دا هم تاسو جعلي جوړه کړې، دا زه نه یم، دا بل څوک دی. ویلې ښه اوس صحیح ده، اوس ورته خولې ته به ورته وایي، ژبې ته بس بند نشه ته. نو لاس په خپله ووایي په ما دا کار کړی دی، پښې به وایي چې ما دا کارونه دا خیانتونه کړي، غوږ به وایي چې ما باندې دا خیانتونه کړي، سترګې به وایي ما باندې دا خیانتونه کړي، دا ټول خیانتونه به خپله دا خپل اندامونه به بیان کړي. نو دی به ده ورته ویل لما شهدتم علینا، تاسو ولې په ما شهادت ورکړه؟ خو ظالمان خو تاسو سره شریک وئ، د تاسو په خاطر، د تاسو چاغېدو په خاطر خو ما دا ټول ظلمونه کول چې تاسو لږ څربه شئ او لږ چاق شئ، تاسو مست شئ، نو ما خو دا کارونه تاسو په خاطر کړي. نو هغه اندامونه به ورته وایي چې ګوره انطقنا الذي انطق كل شيء، موږ هغه چا ګویا نه کړو چې دا ژبه ګویا نه کړې ده، دې ته دا د ګویا هغه چا ورکړی دی؟ الله ورکړی. دا لاس دا پښې به ټول انسان باندې خپله شهادت ورکړي. نو سړی به حق پکې حیران شي. نو اوس به الله پاک ورته اوس څنګه چل دی، منې کړې منې، سړی به بس بیا ملامته شي. نو داسې ورځې تصور په انسان کې که کله پیدا شي، د هغه نه بد عملي نه کي. نو تر د اعمالو په لحاظ باندې ایمان بالله او ایمان بالاخره دا دوه ډیر مهم ارکان دي چې دې ته سړی متوجه وي. ځکه وایي د انسان د هدایت دپاره او د انسان د سمېدلو دپاره فکر آخرت، خوف خدا، دا دوه شیان ډېر مهم دي. که کله هم دا دوه تصورات د چا سره په زړه کې پیدا شو، د هغه نه د بدۍ هغه نشته دی. کله کېږي د انسان نه به خامخا بدي کېږي، انسان صفت همدا دی، بدي به ته نه کېږي. خو چې کله هم ترې نه بدي وشي، نو انسان د دې دوه شیانو په سبب باندې فکر آخرت، خوف خدا، نو دستي توبه کوي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ بهترین انسان هغه دی چې ګناه وکړي او د ګناه نه بعد توبه وباسي. بهترین انسان هغه څوک دی چې هغه ګناه وکړي او د ګناه نه وروسته چې وکړي توبه وباسي. نو انسان نه خو به ګناه کېږي، داسې نه ده چې هغه به سوچه پاکي، هغه به هېڅ ګناه نه کېږي، نه که کله هم ته نه غلطي کېږي، غلطي نه وروسته دستي الله پاک ته متوجه شي، الله زه انسان یم، زه بنده یم، زه عاجز یم، زه هغسې خاورو خټو نه جوړ شوی یم، خواهشات لرم، نفس لرم، شیطان لرم، دا ټول شیانو زه دوکه کړم، ما باندې چل وکړې، زه یې وغولولم او دا ګناه رانه وشه، الله ته راته معاف کړي. الله پاک معافېدونکی دی، نو معاف کوونکی دی او هغه ډېر زیات مهربانه دی. نو خو دغه خیال ساتل په خپل تصور کې ډېر مهم لري چې فکر آخرت. آخرت چې کوم یو دی دا درې مراحل لري. اوله مرحله دې ته عالم برزخ وایي چې د مرګ نه شروع کېږي د قیامت تر ورځې پورې. عالم برزخ اولینه مرحله د آخرت د همدې ځای نه شروع کېږي او دا د انسان د مرګ نه شروع تر قیامت ورځې پورې، دا یو مرحله ده. دویمه مرحله ده د قیامت ورځ، چې د قیامت په ورځ کې به د ټول انسانانو سره حساب کتاب، محاسبه کېږي، تول به کېږي، وزن به کېږي، پل صراط باندې تېرېدل، دا ټول انشاءالله دا به ټول په درس کې وروسته راشي. او د دې سره خوا کې درېیمه مرحله ده چې انجام د دې دوه اړو دی. د مرګ نه وروسته قیامت، په قیامت کې چې حساب کتاب وشي، نو د انسان نتیجه معلومیږي چې نتیجه کامیاب دی که ناکام دی. که کامیاب و جنت ته بځي او که ناکامي دوزخ ته بځي. نو دا درې مراحل په آخرت، ایمان بالآخرت کې دا درې مراحل راځي: عالم برزخ، قیامت او انجام، یا دوزخ یا جنت. دا دوه شیان دي. اوس موږ اوله مرحله را شروع کوو چې کومه مرحله کې انسان د دې دنیا نه ځي او حرکت کوي بلې دنیا ته، آخرت چې دې ته ویل کېږي. دې ته د انسان آخرت شروع کېږي مجرد د مرګ سره. اذن نور دیا خبره خلاصه شوه، نور آخرت شروع شو او دا یو قدم چې وړاندې ځي، نو آخرت ته نږدې کېږي، قیامت ته نږدې کېږي په دې حساب باندې. نو اوله مرحله د ایمان بالآخرت کې عالم برزخ دی. عالم برزخ د انسان د جسد نه چې روح وځي، دې نه شروع کېږي تر آخره پورې. دې په باره کې چې کوم احادیث راغلي دي او په دې باره کې چې کوم تحقیقات د سایکالوژي او د روانشناسۍ د لحاظه شوي، هغې باره کې موږ لږ بحث کوو. امام احمد حنبل رحمه الله علیه په خپل مسند احمد کې د براء بن عازب رضی الله عنه یو مشهور صحابي دی، په د حدیث کتابونو کې ځینې روایت ترې شوي دي او په بخاري کې هم د همدې صحابي نه براء بن عازب رضی الله عنه یو روایت راغلی چې هغه لږ مختصر دی. امام احمد
مفصل دا خبره راخسته وایي چې یو ځل یو سړی وفات شو زموږ په صحابهو کې برا بن عازب رضی الله عنه وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازې ته روان شو ورسره او نور صحابه کرام له ټول ادیرې ته او مقبرې ته لاړو قبرستان ته هلته چې موږ کله ورسېدو نو هغه قبر لا نه و تیار شوی ځکه موږ جنازه ویوړله خو قبر لا مکمل شوی نه و چې قبر ته یې ښکته کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې د قبر څنګ ته داسې خوا کې د ټولو صحابو سره کېناستو هغه قبر کنان چې کوم یو هغوی خپل قبر کې کار کولو چې هغه قبر جوړ کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې څنګ ته کېناستلو د خپلو صحابو سره نو ویلې داسې یو لرګی په دې لاس کې و داسې خلک داسې بیا په ځمکه داسې هغه کې وکنلو بیا به داسې پورته وکته 3 ځلې به دا خبره تکرار کړه دا داسې لرګی په دا ځمکه به داسې وکنله بیا به پورته وکتل د بیا صحابو ته وفرمایل چې لږ متوجه شي ما خبرې ته وی چې کله د انسان عمر پوره شي انسان په دې دنیا ته چې راغلی د رزق روزي تنفس دا ټول په حساب دي دا چې کله مکمل شي الله پاک فرښتو ملایکو ته امر وکړي لاړ شي د فلانکي روح واخلئ د نور هر څه ختم شي په دنیا کې دور دی برخه نه لري نو که دا سړی نیکي او ښه سړی نو دا یو ګروپ ملایکې چې کوم ملک الموت هم ورسره دی وی دوی جنت ته لاړ شي د جنت نه ورېښمین ابریشمي سپین دسمالونه راوخلي سپین دسمالونه ابریشمي او د جنت نه د جنت خوشبويي عطر دا شیان هم ځان سره واخلي دا دسمالونه باندې د عطر داسې وشو چې ډېره بهترینه خوشبويي کوي د جنت خوشبويي د دنیا د خوشبويي سره سړی تصور هم نشي کولی دا خوشبويي په دې سپینو دسمالونو باندې وي او نور را روان شي نو زه خو ورته الله پاک ښودلی پلانکی سړی د پلانکي زوی پلانکي ملایکې تیارې پېژني ځکه ټول سره بلد دي په دې دنیا کې نو راشي را روانې به شي رسول الله وسلم فرمایي چې را روانې شي کوم ځای کې چې سړی مریض پروت دی چې کوم یې اوس روح اخیستل کېږي نو دا یو فرښته چې ملک الموت دی دا به راشي د سر ته به ورته ودرېږي دا نورې فرښتې به دومره لرې ودرېږي چې ایله سترګې لیدل کولی شي معنی لکه دلته تصور وکړي چې مریض دلته پروت دی او یو ګروپ پولیس چرخي کې هلته قرار یې ناست دي هغه اصلي یو ملک الموت به دلته راشي ورته نږدې خو دا سړی خو نیک سړی په دنیا کې به داسې عمل کړي چې الله پاک په هغې باندې خوشحاله د انسانانو خیر په خاطر به همیشه کار کړی داسې کار به نه یې کړی چې خلک یې ځورولي په دې دنیا کې نو دا ملک الموت به راشي د سر ته به ورته ودرېږي نو څه به ورته وایي د روح ته به وایي چې دا د انسان په جسد کې کوم روح دی چې راوځه روحه راوځه د بدن نه نو روح به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې به راوځي لکه وړه چې هغه زنانه چې وړه کېږدي کله چې پکې نو که ویښته پکې دا ویښته داسې راکش کې په قراره راوځي هېڅ زور نه غواړي نه کش غواړي نه انرژي غواړي خو چې داسې کې راکشه کې نه راووځي دا روح به د دې انسان د دې مسلمان د دې نیکبخته انسان د روح نه د جسد نه داسې راوځي لکه سړی چې د وړو نه دا ویښته راوباسي داسې به په اسانه وځي بل روایت کې راځي چې داسې به شي لکه دا پیاله چې تاسو داسې کږه کوئ نو اوبه ته نه اسانه تویږي زور نه غواړي نو دغسې به د دې نیک جسد نه د روح راوځي چې راوځي نو دا ملک الموت به دستي راوخلي خو چې دی څو راغلي هلته به هغه ګروپ راورسېږي او کوم ګروپ چې د جنت د دسمالونو خوشبویو سره راغلی دی نو دا به دستي د روح باندې دا دسمالونه چې د ابریشمي د جنت دسمالونه په دې کې به دا روح تاو کړي او دا دسمالونه به تاو کړي او خوشبویي چې راوړي هغه هم پرې وپاشي او نور به یې دې ځای نه حرکت وکړي ملک الموت به ورسره وي دا به ځي همداسې پورته روان شي اول اسمان ته هلته به چې دا په لاره ځي دا ملایکې به وایي چې دا نیکبخته څوک دی دا څوک دی چې تاسو داسې خوشبویي ته نږدې ټوله فضا به خوشبویي ونسي نو اول اسمان ته چې کله ورسېږي دروازه به هغه کړي هلته به هغوی اجازه ورکړي نو خلک ورته دا څوک نیکبخته دی دا څوک کوم صاحب دی نو هغې به په بهترین نامه باندې دا پلانکی صاحب دی د پلانکي صاحب زوی دی داسې ښه په صفاتو به بیان کړي وزیځي به د اووم اسمان نه پورته سدرة المنتهی چې موږ په سیرت کې مخکې بیان کړی و چې دا د اووم اسمان په سر باندې ده دلته چې ورسېږي نو ملایکې به په ادب باندې ودرېږي الله پاک ته به عرض وکړي ای الله عز وجل زموږ ربه هغه تا چې کوم سړي پسې موږ لیږلي وو پلانکی ولا د پلانکي کلي سړی هغه روح موږ راوړی څه ورسره وکړي ستاسو امر ستاسو فرمان څه دی نو الله پاک عز وجل به ورته ووایي چې د نوم د جنتیانو په لست کې ولیکئ دې ته عیلین ویل کېږي عیلین یو خاص راجستر دفتر دی چې په هغې کې د جنتیانو نومونه لیکل کېږي نو ور چې د سړي نوم ولیکئ په دې جنتیانو نوم کې خو دا روح بیرته ویسئ لاندې ځکه تر څو پورې چې قیامت نه راغلی دا به د جسد سره رابطه کړي او دوی به سره دواړه غوي بس صرف نوم یې ولیکئ کامیاب بس کامیابانو نوم یې کې ولیکئ نورې ویسئ نو ملایکې به بیرته همغه روح راوخلي او داسې وخت کې به دې ځمکې ته راورسېږي چې دا سړی به په قبر کې ایښودلی شوی یعنی خلکو به خاورې پرې راړي په داسې وخت کې به دا روح ملایکې ورته راوړي بیرته به جسد ته ورکړي نو چې څنګه انسان په دې قبر کې کېښودلی شي او خاورې پرې راوړلی شي نو روح به پکې راننوځي بیرته به سړی ژوندی شي او چې
دا څنګه ژوندی شي په همدغه وخت کې به ملایکې ورته راورسېږي نکیر و منکر چې کوم یو دی ډېر بد شکله تکه تورې غټ غټ دونه غاښونه تکه شنې سترګې او داسې په یو غصه او قهر کې به راشي درز د قبر ته به ځان راخطا کړي نو ډېر په قهر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت طریقه ده تاسو یاده کړئ دا ډېر ضرور ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله کوم مړی ښخ کې او خاورې به پرې راکټ شي نو دلته به ټولو صحابو ته امر وکړي چې استغفار تاسو وکړئ تاسو ځان سره استغفار وایئ ځکه الان یسألو د دې سړي نه وس پوښتنه شروع کېږي خدای ناخواسته چې دلته د غلط نشي هغه نشي د خپل ورور دپاره تاسو باقاعده استغفار وکړئ نو دا مسنونه طریقه دا ده چې کله مړی ښه کېږي دا اطراف کې چې کوم خلک موجود دي دا د باقاعده استغفار وایي ځکه د استغفار په هغه نکر و منکر باندې اثر کوي د دې سړي ژبه دا چالانوي نو دغه وخت کې د انسان نه بیا پوښتنه شروع شي چې دا نکر و منکر ورته راشي نو راجګي کې ورته چې قم راجګ شه چې راجګ شي نو ولې په دې وخت کې د امام ترمذي روایت دا دی چې دا سړی به چې د شي وګوري راوګوري داسې فکر کوي چې د مازدیګر مانځه وخت دی چې دا کوم صالح او نیک لمونځګزاره سړی دی نو هغه پرښتو ته به ورته وایي چې تاسو لږ ما پرېږدئ زه مونځ وکړم او د مانځه نه بعد به بیا سره خبرې کوو نو پرښتې به ورته وایي چې مانځه قصه خلاصه شو نور ته باندې مونځونه هم نشته روژې هم نشته هېڅ شی در باندې نشته هېڅ عملونه نور ختمه شوه بس ته مونږ ته د دې سوالونه جوابونه راکړه نور ستا وظیفه ختمه شوه نو سړی به ویله دا سترګې داسې مخي داسې ویې ومخي ورته وایي چې څه پوښتنه رانه کوئ امام ترمذي بل روایت راخستی دی چې دغه وخت کې چې دا هغه راورسېږي دا دوه پرښتې نو انسان منځونه به راشي دا لمونځونه به په دې اړخ کې ورته ودرېږي زکات به په دې اړخ کې ودرېږي قرآن عظیم شان تلاوت به دلته ورته ودرېږي دا نور اعمال به ترې ټول راتاو شي چې دا څونه نیک عملونه د انسان کړي دا به ټول دې قبر ته ورته راورسېږي او شاوخوا به ترې تاو شي چې دا ملایکې سختي ورته کوي نو دی به ورته بس پوښتنه دې مونږ نه وکړئ د سره دې څه کار دی دا لمونځ به مې شفاعت کوي دا زکات به شفاعت کوي تلاوت به شفاعت کوي دا ټول شیان چې ده کړي دلته به شفاعت کوي ورته چې دې سړي سره کار مه لرئ مونږ سره خبره کوئ نو اولینه پوښتنه به د نکر و منکر دی چې رب دې څوک دی نو که چا دنیا کې خپل رب الله پاک به ګڼلی چې زما رب زما مالک زما خالق هغه دی نو هغه به اتومات به خپله جواب ورکړي چې رب یې الله زما رب چې دی هغه الله دی چې تاسو پیدا کړي موږ ټول پیدا کړي د ټول کائناتو خالق دی ازما رب دی نو ورته وایي چې بس ځئ ده بیا به ترنه پوښتنه وکړي چې دین دی کوم یو دی نو طبعا هغه کسانو چې اسلام خپل دین بللی دی نو هغوی به خامخا دا جواب ورکړي دین هم اسلام دی دغه طریقه باندې موږ ژوند تېر کړی وه ورته وایي چې دا هم صحیح ده نو هغه چا چې د اسلام دین نه یې منلی بل دین کې نو هغه به څه ورته وایي هغه طبیعي خبره ده چې هغه جواب نشي ورکولی هغه وایي چې زه څه پوهېږم ما دین شی و درېیمه خبره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې تنه کېږي چې د دې سړي په باره کې ستاسو نظر څه دی دا څوک دی او د حیثیت څه دی د شان څه دی ته څه پېژنې نو هغه کسان چې مؤمن دی سعید او فیصله سره نیکبخته دی نو هغه به چې ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دا خو د الله پاک پیغمبر دی دا خو محمد رسول الله دی دا خو زموږ پیغمبر او رهبر او قاید و که نه دا خو نو دا ملایکې به ترې پوښتنه وکړي ورته وایي چې دا خو 1400 کاله مخکې تېر شوی و نو ته دا څه پېژنې چې تا وپېژنې چې دا محمد رسول الله دی وایي چې ما کتابونه کتلي وو د سیرت دورې مې کتلې وې د سیرت درسونو کې مې برخه اخیستې وه دا ټول د سر نه بې خبرې درته بیان کړم دا ټول شیان چې رسول الله وسلم څوک دی نو هغه چې بس کافي ده مونږ پوه شو نو دی به په همدغه وخت کې چې دا حالت راځي نو د پاسه به یو اواز وشي د بارانه چې زما بنده رښتیا وویلې دی صادق دی په دې خپله خبره کې دا خپل قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځوئ او دا داسې پراخه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او دغه حدیث دی چې دا قبر به دومره زیات ورته پراخه شي چې داسې ګوري بل دیوال به ښکارېږي داسې ګوري لکه هغه د پغمان غر چې ښکارېږي دونه به لرې ورته ښکاري نو دی به قراري ویلې چې د جنت نه د هغه نه به یو کړکۍ ورته راوشي لکه داسې دی به همداسې به د هغه کې شي او دا پرښتې د نکر و منکر چې ډېر په غوسه او په قهر راغلي وي دی به ورته وایي چې ته ویده شه لکه څنګه چې ناوې ویده کېږي بس تر قیامتې ورځې پر نور مزې کوه خلاص په دې هغه کې به ځای شي نو دا ملایکې او فرښتې به ته نه بېرته لاړ شي چې کله لاړ شي د اعمال چې ده ته راغلي په شکل کې نو دا سړی به د خپل اعمالو ته وایي چې تاسو څوک وایي چې زه م د دې هغه نه خلاص کړم د مصیبت نه دا خو داسې په غوسه او داسې په قهر راغلی وي زه یې ویرولم تاسو څوک یې چې ما سره دلته همکاري وکړې نو لمونځ به ورته وایي زه د لمونځ یم زکات پر زر زکات یم دا تلاوت د حج مونږ ستا نیک اعمال ګوره که بیا هم در باندې سختي او تکلیف راغی نو فقط مونږ ته اواز وکړه مونږ رارسېږو نور تا ته ضرورت نشته فقط اواز کوه چې الله راورسېږئ مونږ رارسېږو دلته ستا پوښتنه او هغه
کوو نو دی به ډېر زیات خوشحاله شي، ورته به وایي چې الله دې تاسو سره احسان وکړي، الله دې تاسو سره خیر وکړي، زه خو د غټ مصیبت نه خلاص کړم. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د هغه چا حالت دی چې کوم یو په دنیا کې د شریعت او د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق زندگی تیره کړي، نو په قبر کې به دغه حالت وي. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله قبر ته لاړو، درې قبرستان ته ولاړو، نو چې قبر خواته به کېناستو ډېر به زیاته ژړل. نو خلکو ته یې نه پوښتنه وکړه چې ته خو د قیامت او د دوزخ او د جنت دا بحث چې راشي نو ته هېڅ هلته تاثیر لاندې دونه نه راځي لکه دلته چې یو دم ژړا درشي. ویلې چې اول ځای همدا دی، که دلته سړی کامیاب شو نو وړاندې هم کامیاب دی، او که دلته سړی ناکام شو نو معنا دا چې د همدې ځای ناکامي شروع شوه، بس د دې نه بعد عذاب شروع کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل د خپلو صحابهو ته چې دلته ورسره د قبر خواته ناست چې هغه څوک چې بدبخته وي، هغه څوک چې په الله او رسول باندې ایمان نه لري او ګناهونه په دنیا کړي، خلک یې ځورولي، تکلیف کړي، نو هغه ته به چې کله الله پاک امر وکړي چې لاړ شئ د پلانکي او د پلانکي د زوی د پلانکي ځای کې روح راوخلئ، نو یو ګروپ ملایکې به را جمع شي، ملک الموت به ورسره وي، دوی سره به مردار ډېر بدبویه ټوټې موټې دا شیان به راوخلي، رخت او پارچې مرچې دا به را روانې کړي، د هغې ځای نه به راشي، او چې کله راورسېږي چې کوم ځای کې دا بدبخته مریض پروت دی نو ملک الموت به سر ته ورته ودرېږي، او دا نورې ملایکې به لورې چې لس سترګې ښکار کړي هلته به ولاړ وي، هغې ځای کې به منتظر وي چې امر څه کېږي. نو په دې وخت کې به دا ملک الموت د روح ته ورته وایي چې بدبخته راوځه، مخکې خو ورته ویلې چې پلانکی راوځه، نو ورته بدبخته راوځه او ښه به ورته پکاري، نو هغه به اخوا ته زور شروع کړي، دا روح به اخوا کش کوي او دا ملایکه به دې خوا کش کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې په تکلیف به دا روح د دې بدن نه روباسي چې دا بدن کې دا غوښې د عضلې او دا رګونه به ورسره راوشکوي داسې، ځکه هغه به زور کوي نه به راوځي، هغه پوهېږي چې اوس په مصیبت اخته کېږم د دې نه بعد، نو هغه به اخوا زور کوي، دا به دې خوا زور کوي، بالاخره به ډېر زور او په کش به د دې خوا نه راوباسي. موږ د اخرت په باره کې خبره وکړه چې ایمان بالآخرت یو د هغه ارکانو نه دی چې د انسان په اعمالو کې کړوړو کې ډېر زیات رول لري، ډېر اثر لري. فکر آخرت او خوف خدا دا دوه غټ داسې امتیازات دي چې کله هم دا په انسان کې دا صفات موجود شي نو د هغه نه بیا د بدۍ تصور شي، هغه همیشه که بدي هم ترې نه وشي اتومات الله پاک ته متوجه کېږي. نو په دې پنځم رکن کې چې موږ یې بیانوو هغه ایمان بالآخرت دی. ایمان بالآخرت درې مراحل لري. اوله مرحله عالم برزخ دی چې د انسان د مرګ نه شروع کېږي د قیامت تر ورځې پورې. دویم مرحله چې کوم ده هغه د قیامت ورځ د خپله د قیامت ورځ دا دویمه مرحله. دریمه مرحله چې ده نتیجه او انجام دی چې که څوک په د قیامت کې کامیاب راووتو نو هغه به بیا جنت ته ځي، که څوک ناکام راووتو هغه به دوزخ ته ځي. نو هغه اخري مرحله ده چې یا به دوزخ یا به جنت، یا کېدای شي داسې کسان هم چې څه مرحله په دوزخ کې تېره کړي او څه مرحله بیا جنت ته راشي. دا درې وړه امکانات پکې شته. ځینې مکمل جنتیان دي هېڅ دوزخ ته نه ځي، ځینې مکمل دوزخیان دي هېڅ جنت ته نه راځي، ځینې کسان داسې څه زندان محبس تیر کې بیا بیرته راشي جنت ته. نو دغه اخري مرحله ده. د درې مرحلو په باره کې اولینه مرحله عالم برزخ دی او هغه دا دی چې انسان کله وخت پوره شي د چې کوم خوراک څښاک تنفس څه شیان دي په دې دنیا کې ختم شي، نو الله پاک به ملایکو ته فرښتو ته امر وکړي چې لاړ شي د پلانکي ولا د پلانکي چې د پلانکي د روح راوخلي د وخت پوره شوی دی. نو یو ګروپ هغه کسان چې هغه نیک دي هغوی دپاره به یو ګروپ ملایکې جنت ته لاړې شي، د جنت نه به ابریشمي سپین دسمالونه راوخلي او د جنت عطر او خوشبوی به ځان سره راوخلي او را روانې به شي. ملک الموت به ورسره راکې به وځي دنیا ته. هغه کوم سړی چې نیک سړی دی او پروت دی مریض دی او اوس روح اخیستل کېږي نو ملایکې ګروپ به لري او دا ملک الموت به ورته راشي، نو روح ته به ورته وایي چې ای سعیده ای نیکبخته روحه د بدن نه راوځه. نو هغه به داسې راوځي لکه د وړو نه چې یو سړی ویښته راوباسي، ډېره په اسانتیا به راشي او ملک الموت د دستي قبض کې وابه اخلي. په دې وخت کې به هغه یو ګروپ ملایکې چې د جنت ابریشمي دسمالونه او خوشبویي ورسره د هغه به دستي راورسېږي. دا روح به ډېر په عزت او په ډېر قدر د ابریشمي دسمالونو کې به ونغاړي او د هغې نه وروسته به د جنت او خوشبویي پې وپاشي او بیا به روان شي. په دا لاره کې چې څومره فرښتې او ملایکې راځي نو دا ټول بیا په ډېر احترام پوښتنه کوي دا څوک، دا نیکبخته څوک دی چې دا ټوله فضا یې خوشبویي نیولې ده. دا به ورته چې پلانکی صاحب دی، د پلانکي صاحب زوی دی، په ډېر احترام قدر تر څو چې سدرة المنتهی ته ورسي. الله ته به عرض وکړي چې صاحب مونږه یا رب مونږ خو د پلانکي روح راوړی څه وکړو. الله پاک به امر وکړي چې بس د نوم په جنتیانو کې ولکئ او دی بېرته ویسئ. نو دی چې کله بېرته راځي نو په دې وخت کې به راورسېږي چې دا مړی بیا
په دې قبر کې ایښې خاورې به پرې اچوي. نو چې کله دا روح پرې نه دی به ژوندی شي او د دې ژوند سره به دستي دوه فرښتې نکر و منکر ورته راشي. هغه به ترنه درې پوښتنې کوي، رب دې څوک دی او دین دې څه دی او د رسول الله صلی الله مبارک نظر دې څه دی. نو هغه به دین مې رب مې الله دی، دین مې اسلام دی او دا ستا په باره کې تاسو پوښتنه کوئ دا زما پیغمبر، زما رهبر دی، زما قائد دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او چې کوم بدبخت دی هغه په فرښتې ملک الموت او سره د یو ګروپ فرښتو به لاړ شي، یو بدبویه مردارې ټوټې او رخت په پرچې به راواخلي او به را روانې شي. او چې کله را ټیټ شي ځمکې ته مریض چې کوم ځای کې پروت دی ملک الموت به راشي ورته او دا نور به لرې ودرېږي. نو دا ملک الموت ورته وایي چې خبیثه روح راوځه د وجود نه. نو روح په اخوا کوشش کوي او دا ملایکه په بل خوا کوشش کوي تر څو په ډېر زور و کش باندې دا روح ترې نه روباسي. او چې کله روح را قبض کړي نو ملایکه به راشي په دې مردارو بدبویانو ټوټو کې به دا راتاو کړي بیا به ځان سره هغه کوي. الله پاک دې موږ او تاسو دغه تصور او عقیده په زړه کې او په ذهن کې قایمه کړي چې موږ داسې فکر وکړو چې یوه ورځ راځي دې دنیا نه به ځو. دا لکونو خلک چې لاړل نیکونه پلرونه مورګانې موږ ټولې لاړې او دا موږ هم پسې روان یو. نو دغه ورځې تصور د انسان لپاره ډېر ضروري دی. الله پاک دې موږ توفیق راکړي دغه تصور دې موږ په ذهن او په زړه کې پیدا شي تر څو دنیا او آخرت دواړه کامیاب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.